ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له هراته کوو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې پرون سهار وختي 3 بجې هرات ولایت کې د پاشتان پر بند وسلوالو برید کړی چې په پایله کې 3 افغان سرتیري شهیدان، یو ټپي او 4 نادرکه دي. حکمتیار د حزب اسلامي مشر او د دغه ګوند 2 نور غړي د افغان سولې په اړه جوړېدونکې غونډه کې د ګډون په موخه مسکو ته روان شول. عبدالله په مشرۍ د افغانستان د حکومت پلاوی نن مسکو ته ځي تر څو د مسکو په جوړېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غني وایي که طالبان هم دا سبا هم انتخاباتو ته حاضر وي موږ تیار یو، خو له ټاکنو پرته خپل ځای ناستې ته د واک لیک ته حاضر نه یم. غني وایي 42 کاله جګړه بس ده او موږ هم د نورې نړۍ په څېر د ژوند کولو حق لرو. موسی شفیق د افغانستان د پخواني صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي مډال جوړیږي. ولسمشر به دغه حکم د کمال خان بند د پرانستې د مراسمو په ویاړ لاسلیک کړي. ایران وایي چې د نوي کال په مناسبت د یو بشر دوستانه ګام په ترڅ کې له خپلو زندانونو څخه 612 افغان بندیان په 2 مرحلو کې آزاد او افغان چارواکو ته سپارلي. ایراني چارواکي وایي چې دغه زندانیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې خوشي او خپل هیواد ته لیږدول شوي. جمعیت ګوند سرچینې وایي چې د بلخ د پخواني ولیعهد محمد نور او صلاح الدین رباني تر مشرۍ لاندې د جمعیت اسلامي ګوند د 2 جلا ډلو ترمنځ اختلافات زیات شوي. جاپان په کابل کې د جاپان سفارت وایي جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو پر وړاندې د مبارزې لپاره 1.8 میلیون ډالر مرسته وکړه. چین په افغانستان کې د چین لوی سفیر ویلي چې چین غواړي له افغانستان سره د شدیدې بېوزلۍ د له منځه وړلو تجربې شریکې کړي. او وروستی خبر دا دی چې د پاکستان تر ټولو مهم او ستر سوداګریز ښار کراچۍ کې 14 2 پولیس وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.